سلام درنو دوستانو. دا چې ډیر کسان دا شکایت کوي چې موږ فقط په 1 یا 2 دقیقو کې خلاصیږو، یعنی زر انزال کیږو. نو د هغوی لپاره ما سپیشل دا ویډیو برابر کړی ده چې دوی دا ویډیو وګوري. کوم کسان چې زر انزال کیږي یا زر خلاصیږي او غواړي چې د دې وروسته یې ټایم زیات شي، لکه د 1 یا 2 دقیقو څخه یې 15 دقیقو ته ټایم زیات شي یا 1 ساعت ته، نو هغوی دا ویډیو سره تر اخره وګوري. دا چې ښځې د نرانو په پرتله زر نه انزال کیږي یا ډیر وخت غواړي ښځې، د دې لپاره خاوند هم باید یو څه وکړي ترڅو دی تر هغې پورې انزال نشي، تر څو پورې چې میرمن نه وي انزال شوي. درنو دوستانو، په دې اړه خو ډېرې زیاتې طریقې دي چې د انزال کېدو یا د خلاصېدو هغه ټایم یا وخت زیاتوي. بیخي زیات شمېر په سلګونو طریقې دي. زه غواړم چې ټولې درته بیان کړم، خو په دې ویډیو کې مې درته یوه طریقه راوړې ده. په راتلونکو ویډیوګانو کې نورې طریقې هم زه تاسو ته راوړم. تاسو نو چې کومه یوه خوښه شوه په همغه باندې عمل وکړئ. خو د ویډیو د شروع کېدو مخکې یوه غوښتنه هم کوم، که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو د مهربانۍ له مخې زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. درنو دوستانو، د دې لپاره خو چې تاسو زر انزال نشئ، کافي وخت واخلئ، کافي ټایم واخلئ. تاسو داسې وکړئ. هغه نورې طریقې پرېږدم چې نورې کومې طریقې دي. د یوه طریقه چې دا درته یادوم، هغه داسې چې تاسو د خپلې مېرمنې سره تر یوې میاشتې پورې تقریبا داسې کوروالی وکړئ په دې طریقه چې تاسو کله چې د مېرمنې سره کوروالی کول شروع کوئ، نو کله چې تاسو د انزال کېدو وخت ته رسیدئ یا نور انزال کېدئ لږ پاتې وئ، نو په دې وخت کې یو څه آرام کوئ، یعنی د مېرمنې څخه راپاڅېږئ. مېرمن هم داسې پرېږدئ، تاسو هم کله چې یو څه طبیعت برابرېدلو، سړی یعنې ډېر دغه شوق حالت څخه راوتلو، نو بیا تاسو د مېرمنې سره کوروالی کوئ، کوروالی ورسره شروع کوئ او تاسو بیا د یو څو دقیقو لپاره کوروالی وروسته بیا څو دقیقې آرام کوئ. همدارنګه تاسو د کوروالی په وخت کې بېلابېلو طریقو باندې کوروالی لږ وخت لپاره کوئ، خو په اسلامي طریقو باندې دا باید مهمه یاده وساتو. نو درنو دوستانو، په دې سره ستاسو د کوروالی ټایم په دوامداره توګه زیاتیږي. نن مو که 1 دقیقه دا کار مو که تر 15 ورځو پورې مو داسې کوروالی وکړ، 20 ورځو پورې، دا ټایم به تاسو بیا 15-16 دقیقو ته پورته شي. همداسې ورپسې راځه 15 دقیقو ته 20 دقیقو ته به ستاسو ټایم پورته شي. نو په دې سره به ستاسو ټایم پوره زیات شي. تاسو به د کوروالی څخه ښه خوند هم اخیستی شئ او د مېرمنې خوند به هم پوره کېږي، د هغې شوق به هم پوره کېږي او زر به نه انزال کېږي. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې، ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. او د نورو ښایسته جنسي او طبي معلوماتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. زموږ راتلونکي ویډیوګانې تعقیب کړئ او همدارنګه زموږ تېرې ویډیوګانې تعقیب کړئ، کېدای شي په هغې کې هم تاسو ته ښه معلومات تېر شوي وي. له ویډیو لیدلو مو مننه.